برنامه دری به پایان رسید. از همراهیتان جهان سپاس و به امید فردای بهتر. پنټاګان افغانستان کې د 5 پوځي اډو نه د سرتیرو ویستل تایید کړي دي. ناتو افغانستان کې د ائتلاف پوځیانو حضور شرایطو پورې تړلی بولي او عبدالرشید دوستم ته په رسمي ډول د مارشالۍ رتبه ورکړل شوه. قدرمنو لیدونکو سلام. نن چهارشنبه ده د چنګاښ 25مه او د 2020 کال د جولای 15مه. زه ښایسته سعادت لامیم د نن ورځې مهمو خبرونو او راپورټونو سره هیله ده چې د خپرونې تر پایه ما سره مل اوسئ. ترمنځ د دوحې د سولې د توافقنامې پر اساس د امریکایي ځواکونو وتل د پوځي اډو که څه هم د امریکایي ځواکونو تعهد دغه تړون ته بولي، خو وایي چې لا هم طالبانو جګړه نه ده درولې او اوسنی وضعیت خوندي نه دی. په همدې حال کې د امریکا د پوځ د مرکزي قماندانۍ قماندان یو وار بیا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ویلي دي. رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورټ لري. د سمنګانو په مرکز ایبک ښار کې د طالبانو د موټر بم له زورورې چاودنې یوه ورځ وروسته د امریکا د پوځ د مرکزي قماندانۍ قماندان جنرال مکینزي افغانستان ته راغلی و. هغه افغان چارواکو ته ویلي چې امریکا متحده ایالات په خپلو ژمنو ولاړه ده او له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا د پوځ د لوړپوړي قماندان په داسې حال کې افغانستان ته راځي چې د سولې په ځای اوس جګړه توده ده او طالبانو په ښارونو کې حملو ته مخه کړې ده. جنرال مکینزي له ولسمشر غني سره په کتنه کې له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ویلي او دا یې هم ویلي چې نه پرېږدي افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځي بدل شي. په دې لیدنه کې دواړو لورو د سولې پر پروسه، امنیتي وضعیت، د امنیتي او دفاعي قواو پر دوامداره ملاتړ او د امنیتي مشارکت پر دوام باندې خبرې وکړي. د امریکایي جنرال په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون ویلي له 5 پوځي اډو یې خپل سرتیري ویستي دي او د اډې د افغان ځواکونو په ولکه کې ورکړي دي. د پنټاګون په اعلامیه کې د دغو اډو ځایونه نه دي مشخص شوي. افغان حکومت هم ظاهرا څه نه وایي، خو سیاسي څېړونکی شهزاده مسعود وایي د پوځي اډو نه وتل په داسې حال کې کیږي چې جګړه توده شوې او اوس طالبانو په ښارونو کې هم بریدونه پیل کړي دي. د امریکایي جنرال راتګ افغانستان ته داسې ښکاره کیږي چې گویا دوی که د یو خانه د 5 اډو نه وتلي، د بلې خانه متاسفانه جګړې په خپل شدت سره ادامه پیدا کړې ده. یعنی جګړه اوس هم ادامه لري. زما په ان باندې دوی د جګړې او د سولې ترمنځ دغه تعادل د ساتل چې د سولې خبر هم کوي، د جګړې خبر هم کوي. وړمه ورځ د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد ویلي چې د دوحې له تړون 115 ورځې وتي او د دوحې تړون لومړنۍ ژمنې عملي شوي چې پکې د سرتیرو کمول او له 5 پوځي اډو وتل شامل دي. د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي د پوځي اډو نه د امریکایي ځواکونو وتل د دوحې د توافقنامې عملي کېدل دي. د توافقنامې له مخې د امریکایانو وتل زبردست کار دی، اما زموږ لپاره د افغانانو لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې زموږ سر خوندي شي. زموږ سر لا په خطر کې دی او د افغانانو د سر لپاره باید ټول فکر وکړي. که دغه حالت رواني دا خطرناک دی، دا زموږ په ګټه نه دی، د افغانانو په ګټه نه دی. ځینې نور بیا وایي له پوځي اډو وتل له وخت مخکې شوي. دا هغه وخت باید حکومتونه وتلي وای چې بین المللي ناسته سوی وای او طالبان هم اوربند ته غاړې شولی وای. فکر کوم دا د وخت مخه دا کار سوی دی. له نظامي اډو د امریکایي سرتیرو وتل په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو وخت نه دی معلوم شوی او جګړه هم توده شوې ده. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل. د نن ورځې یو بل خبر وایي چې د ولسمشر غني پخواني لومړي مرستیال او د جنبش اسلامي ګوند مشر عبدالرشید دوستم ته په رسمي ډول د مارشالۍ رتبه ورکړل شوه. په دې اړه نن په جوزجان کې یو لړ مراسم هم جوړ شوي چې پکې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د ولسمشر غني د دفتر رئیس شاکر کارګر او یو شمېر نورو افغان چارواکو او سیاستوالو پکې ګډون کړی و. د مارشالۍ نښان
د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله لخوا د عبدالرشید دوستم په اوږه باندې ور وټمبل شو. دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکول د ډاکټر عبدالله ولسمشر غني په سیاسي توافقنامه کې د عبدالله له مهمو شرطونو څخه یو و. عجله نکنن و به خاطر رئیس جمهور ترامپ و خاطر پیروز شدن خود که رأی مردم آمریکا را به دست بیاره امروز قشون سرخ آمریکا را و یک قوت جهانی است این را زیر سوال نبرند تا آمریکا به این عجله اگر افغانستان بره ما جمع کردگیش و سوزن جمع به شاخه پاش داده میره اونجا پشیمان میشه همه دوستای خود از دست میته. عبدالرشید دوستم په افغان حکومت غږ وکړ چې د طالبانو د پلمې ختمولو په هدف دی د دغه ډلې پاتې بندیان هم ورخوشي کی. هغه د طالبانو د ماتولو لپاره یو ځل بیا د ولسمشر غني څخه وغوښتل چې د جګړې مسؤلیت دته وسپارل شي. اوس ورشو ځینې امنیتي پیښو ته. په هلمند، سروبي، تخار او ګردیز کې طالبانو د کابل ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې د ملي اردو یو سرتیری او د هغه زوی 7 کلن زوی وژلی دی. ویل شوي چې طالبانو دغه سرتیری او د هغه زوی له موټره ښکته کړي او د کلیوالو په حضور کې وژلي. د برید مسؤلیت چا نه دی منلی خو پوځي چارواکي پړه پر طالبانو اچوي. په یو بل خبر کې راغلی چې طالبانو د سه شنبې په ماښام په تخار ولایت کې یو ښوونځی سوځولی. پیښه په طالقانو کې شوې. د چارواکو په وینا طالبانو د ښوونځي له سوځولو سربیره د پوځیانو سره جګړه هم کړې ده. د هلمند څخه په یو خبر کې لیکل شوي چې تیره شپه په دغه ولایت کې 11 ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي دي. دغه برید کوونکي د پولیسو پر پوستو د برید نه وروسته وژل شوي. د کابل په ختیځه څنډه سروبي ولسوالۍ کې بیا پرون د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي دي. په پیښه کې 11 کسان ټپیان شوي هم. قدرمنو لیدونکو، د افغانستان حکومت وایي چې د سولې مذاکراتي ټیم به د طالبانو سره په مذاکراتو کې د افغانستان د ټول ولس استازیتوب وکړي. په متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفیر میرمن رویا رحماني امریکا غږ ته دا هم ویلي چې امریکا او نور متحدین په افغانستان کې دایمي امن او پرمختګ غواړي. اغلی سفیر د دغه ځانګړي مرکې په پیل کې زما د همکار سید سلیمان آشنا سره د سفارت اړوند په یو ودانیز قرارداد کې د درغلیو د ادعاو په اړه هم خبرې کړي. پروژه بازسازی دیوار تخریب د بیارغونې پروژه چې وران شوي دیوال او نور دیوالونه چې د اصلي وران شوي دیوال له امله بیا بیرته جوړ شي مجموعي بیارغونه او هغه په گاوند کې د یو کور د ورانیدونکو برخې بیارغونې او د سفارت دننه د ورانو شوو برخو په ګډون د 1.8 میلیون ډالرو په ارزښت یو شرکت سره قرارداد شوی دی. شرکت‌ها قرارداد شده. 1.8 میلیونه. ولی دومره قیمته؟ بله 1.8 بله او فکر کوم 1.8 میلیونه او 2 زره ده. صحیح، مگر ولی دومره قیمته؟ ولی دومره لوړه بیه؟ بازسازی باید ویم چې دا بیارغونه د یو عادي دیوال جوړول نه دي بلکې هغه څه چې ماته ویل شوي تر ډیره د انجینرۍ یو مغلقه پروسه وه. البته هغه څه چې ماته توضیح شوي ځکه زه خپله انجینر نه یم او نه مې په دې مورد کوم تصمیم درلود، خو تر هغې ډیره مهمه دا وه چې کله دا دیوال ونړېدو دا مسله تر ډیره په یوه حقوقي او سیاسي مسلې هم بدله شوې وه. او ټول هغه آفرونه چې موږ ته رسیدلي وو موږ د اسانتیاو برابرولو کار کړی دی ځکه موږ په سفارت کې دا ډول تخنیکي وړتیا نه لرله او دا ډیره پر ځای پوښتنه ده چې دا ډیر قیمته دی او ماته خپله دا ډیر قیمته ښکاري او زه هم همدومره معلومات چې ماته راکړل شوي تاسو سره یې شریکولی شم. نو چا دغه وخت کې د افغانستان د دولت د خوا یا سفارت د خوا نه چا د دې مدیریت کو یعنی مسئول کس څوک مقابل کې در که داسې مشخص کم چا د قرارداد امضا کو؟ قرارداد د ودانیز شرکت سره قرارداد ما د بهرنیو چارو د وزارت په هدایت لاسلیک کړی دی چې د ملي تدارکاتو د کمیټې د پریکړې پر اساس موږ ته ویل شوي وو. کوم ولې تاسو د بیمې شرکت ته دا نه ورکوو چې جوړیږي؟
متاسفانه ما در وقت که دیوار فرو ریخت بیمه نداشتیم. متاسفانه کله چې دیوال ونړی موږ هغه وخت بیمه نه لرله، سفارت بیمه نه لرله. او یو شی چې باید تاسو ته واضح کم چې دلته ډیر لږ شمیر کې شرکتونه دي چې د هغو ودانیو چې ډیپلوماټیک معافیت لري هغوی سره قرارداد کوي. ځکه د ډیپلوماټیک معافیت د مسلې له امله او حتی په هغه وخت کې چې موږ پیشنهادونه اخیستل او شرکتونه د بیا جوړونې لپاره راتلل، ټولو همدا ټکي موږ ته په بیا ځلې یادولو چې هر شرکت دې ته حاضر نه دی چې د ډیپلوماټیک معافیت مسلې په خاطر د سفارتونو سره کار وکړي. یو جدي پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې خپل مذاکراتي ټیم چې باید طالبانو سره خبرې وکړي نه دی تشکیل کړی، یعنی په یو معنا چې ولې تر اوسه پورې ملي اجماع نشته دی د سولې لپاره په افغانستان کې. تیم مذاکراتی به خاطر پروسس څو اونۍ کېږي چې مذاکراتي ټیم تشکیل شوی او ملي اجماع هم شته. مذاکراتي ټیم دې ته منتظر دی چې هر کله د سولې خبرې پیل شي د طالبانو سره مذاکرات وکړي او د ټیم په منځ کې همغږي موجوده ده او خپل منځي بحثونه هم زیات لرل ترڅو وکړي شي چې د مذاکراتو په وخت کې د افغانستان د شریف ملت نه هغه څه چې لازمه ده استازیتوب وکړي. فرض کو چې ستاسو مذاکراتي ټیم د طالبانو سره مخامخ خبرو ته کېناستو، دا یعنی مذاکرې پیل شولې، ستاسو مذاکراتي ټیم به د څه شي دفاع وکړي د طالبانو؟ تیم مذاکراتی افغانستان از د افغانستان مذاکراتي ټیم به د افغانستان د اساسي قانون، د جمهوریت نظام او د وروستیو 18 کلونو لاسته راوړنو دفاع وکړي او مشخصا د دوی د خطوطو په ارتباط ویم هر تصمیم چې هلته نیول کیږي هغه به د افغانستان د ملت سره شریک شي. محترم جمهور رئیس دا خبره په وار کړې ده چې په پای کې هر پریکړه چې کیږي هغه به د خلکو وي، ځکه چې دا د خلکو د ژوند مسله ده او دای حق دی چې په دې کې دخیل وسی. او مذاکراتي ټیم به هم په همدغه اساساتو خبرې کوي چې د افغانستان د ټولو قشرونو استازیتوب وکړي او د هغوی پیغام ورسوي. تاسو ګورو دلته په واشنگټن کې د ډیرو امریکایي سیاستوالو سره تاسو لیدنې کوئ، ګورئ د کانګرس غړو سره تا ګورئ، د دوی نظر څه دی په دې اړه باندې؟ در مجموع یک تفاهم کلی په دې اړه یو عمومي تفاهم شته چې افغانستان باید بیرته پخوانی حالت ته ستون نشي. هغه پانګونې چې په افغانستان کې شوي له هغو دفاع وشي او د افغانستان لاسته راوړنې باید خوندي شي. عمومي نظر دلته همدا دی. زه هغه بیخي جزئیات ته هم لږ وروسته راځم، خو اجازه راکړئ. فرض کړو چې مثلا په افغانستان کې د افغانستان د حکومت یعنې ستاسې او د طالبانو ترمنځ یوه د سولې موافقه وشي، جنګ ختم شي. د دغه جنګ نه وروسته یا د دغه سولې په جریان کې د ده نه وروسته افغانستان چې کوم منځته راځي، د افغانستان او امریکا روابط به چیرته وي؟ داسې کوم لرلید لرئ ورته چې کوم وضعیت کې به ستاسو اړیکې د امریکې سره؟ البته خواهش و آرزوی همگی ما البته زموږ د ټولو هیله دا ده چې افغانستان وکړی شي په هر لحاظ په ځان متکي حالت ته ورسیږي. د اقتصادي او امنیتي له نظره او زموږ اړیکې په نړۍ کې د ټولو متحدینو او مشخصا د امریکا سره داسې وسی چې موږ د متقابل درناوي په چوکاټ کې مساوي همکاري ولرو او اساس د اړیکو د دواړو هیوادونو ګټې وسی. هو، په دې کې شک نشته چې افغانستان ډیر ستونزمن مزل وهلی دی، خو په دې 19 کلن مزل کې د هیلو ډک سفر هم کړی چې ترڅو داسې ځي او دا اړیکې داسې یو پړاو ته ورسیږي چې موږ وکړی شو د خپلو متحدینو سره برابرې اړیکې ولرو او دواړه هیوادونه د خپلو ګټو لپاره شریک وي. ستاسو په باور باندې دغه دوه ګوندیزه مخالفتونه چې په واشنگټن کې کلی دا د افغانستان په حالاتو کوم تاثیر لري که نه؟ خب سیاست‌های هر کشور بې له شکه چې د هر هیواد سیاستونه په خپل بهرني سیاست تاثیر لري او دوه ګوندونه چې تاسو ورته اشاره کوئ خپل سیاسي لیدلوري به ولري، خو یو عمومي اجماع شته، هغه همدا ده چې غواړي په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي او تر ټولو مهم ده چې افغانستان داسې وخت ته بیرته لاړ نشي کوم چې د امریکایانو د ورتلو مخکې هلته کوم وضعیت چې د امریکا او متحدینو لپاره یو خطر ګڼل کېده.
تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه ګورئ. په امریکا کې مسایل ته چې راشو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ یو مصوبه لاسلیک کړه چې لمخې پر هغو چینایي چارواکو بندیزونه غځول کیږي چې د هانګ کانګ خپلواکي تر پښو لاندې کوي. ولسمشر همدارنګه یو اجرایوي فرمان هم صادر کړ چې په اساس یې د چین ځانګړي خودمختار سیمې هانګ کانګ سره ترجیحي چلن پای ته رسوي. نور معلومات د برېښنا مرخیل نه اخلم چې ما سره په خبرونه کې مال د برېښنا جانې ستړي مشه. د ولسمشر د دغو نویو اقداماتو هدف څه دی په اصل کې؟ مهرباني. مننه او ښې چارې. ولسمشر ډانلډ ټرمپ واک ته له رسیدو وروسته پر چینایي تجارتي مالونو د میلیارډونو ډالرو تعرفې ولګولې او پر بیجینګ د غیر شفاف سوداګرۍ او علمي موادو د غلا تور پوري کړ. چین هم ورته ځوابي اقدامات وکړل. د ټرمپ تازه اجرایوي فرمان د هانګ کانګ لپاره ترجیحي چلن پای ته رسوي. په دې معنی چې اوس هانګ کانګ سره به هم د چین په څیر چلن کیږي. همدارنګه د ټرمپ اداره په دې بریالۍ شوې چې بریټانیا مجبور کړي چې د چین مخابراتي شرکت واوی له خپل 5G شبکې څخه لرې کړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ هڅه کوي چې په دې اقداماتو دا ثابت کړي چې د چین په مقابل کې د خپل سیاسي سیال جو بایدن نه دریځ ډیر کلک دی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر چین باندې د خپل ادارې د فشار اچولو وروستی اقدام اعلان کړ. ما نن یوه مصوبه او یو اجرایي فرمان لاسلیک کړل چې چین د هانګ کانګ د خلکو سره د استبدادي اعمالو حساب ورکړي. دغه قانون چې د هانګ کانګ د خپلواکي قانون بلل شوی پر هغو خلکو یا ادارو بندیزونه لګوي چې په هانګ کانګ کې د بیجینګ د نوي ملي امنیتي قانون د پلي کوونکو چینایي مسؤلینو سره راکړه ورکړه کوي. دغه قانون ولسمشر ته دا واک هم ورکوي چې د چارواکو شتمنۍ ضبط کړي او امریکا ته د راتګ مخه ونیسي. زه فکر کوم چې د ټرمپ اداره وایي چې دا یوه اشاره ده چې موږ له هغه حده تیر شوي یو چې بیجینګ ته قناعت ورکړو چې له هانګ کانګ څخه لاس په سر شي او اوس باید د هغه چلند بیه ادا کړي. ولسمشر ټرمپ هڅه کوي ځان د چین په مقابل کې د خپل سیاسي سیال جو بایدن په پرتله سخت ښکاره کړي. د جو بایدن ټوله مسلکي تجربه د چین د کمونیست ګوند او د خپلو ویجاړونکو تېروتنو له برکته ده. بایدن په ټرمپ انتقاد کوي چې له چین سره تجارتي جګړه پیل کړي او ځان د بیجینګ په وړاندې هم سخت ښکاروي. چینایان میلیارډونه ډالر مصرفوي چې د ټکنالوژۍ راتلونکي مالکان شي، خو موږ غوږونه کاڼه اچولي او ناست یو. زک کوپر وایي چین به د امریکا په انتخاباتو کې یوه مهمه مسله وي. دواړه اړخونه لږ څه کمزوري دي. زه فکر کوم ښایي ولسمشر لږ ډیر کمزوری وي ځکه ولسمشر د چین سره د روان کال د جنورۍ په میاشت کې یوه تجارتي معامله لاسلیک کړه، خو دغه معاملې تر اوسه پورې هغه څه خوندي نه کړل چې ولسمشر ورته ډیر خوابدی دی. ولسمشر ټرمپ په دې وروستیو کې ویل چې د چین سره اړیکې د وبا په وړاندې د بیجینګ د چلن له امله ډېرې خرابې شوې دي او د تجارتي معاملې د دویم پړاو خبرو ته لیواله نه دی. په ورته وخت کې چین د امریکا په یو دفاعي شرکت وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې واشنگټن تایوان ته د توغندیو لپاره د 620 میلیونو ډالرو احتمالي بسته منظوره کړله. چین همدارنګه په جمهوریت غوښتونکو سناتورانو مارکو روبیو او ټیډ کروز باندې هم بندیزونه ولګول چې دواړه پر چین کلکې نیوکې کوي. برېښنا مرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن. او اوس هم یو لړ نړیوال مسایل. په برتانیا کې د تورپوستي معترض مجسمه د یو انګریز غلام پلورونکي د مجسمې پر ځای درول شوې ده. د 19مې پیړۍ د دغه بډای سوداګر ایډوارډ کولسټن مجسمه په امریکا کې د یو تورپوستي کس جورج فلوید د وژل کېدو وروسته د معترضینو لخوا ونړول شوه. د ګارډین ورځپاڼې خبر ورکړی چې د تورپوستو د حقونو د فعال جن ریډ مجسمه نن د فعالانو د یوې ډلې لخوا ودرول شوه. د فلوید مرګ د امریکا په شمول د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې مظاهرې راپارولې او معترضینو په ځینو ښارونو کې یو شمېر مجسمې هم نړولې دي. بل پلو نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د فقر د کچې زیاتوالي او د عوایدو کموالي ته په پاملرنې سره په 2020 کال کې به د دغه هیواد اقتصادي وده له 5.5 څخه نیولې تر 8.4 پورې راټیټه شي.
دغه بانک په خپل تازه راپورټ کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې د افغانستان په اقتصادي ودې د کرونا ویروس اغیزې هم څیړل شوي. د راپورټ د خبرېدو نه مخکې اټکل شوی و چې د افغانستان اقتصادي وده به په 2020 کال کې تر 3.3% پورې لوړه شي. نړیوال بانک خبرداري ورکړې ده چې د عوایدو د کموالي او د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي لامل به د فقر تر کرښې لاندې افغانانو شمیر د 15.5% څخه 2.0% ته لوړ شي. په دې راپورټ کې د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د دوامدارو مالي مرستو په اړتیا هم ټینګار شوی. د افغانستان حکومت د بانک د تازه راپورټ په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د دې ترڅنګ کرونا ویروس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 9 میلیون زیات کسان وژلي دي. هغه څه چې د کرونا په اغیزو کې پرې ډیر بحث نه دی شوی تر اوسه پورې هغه د مایندو او نوې زیږیدلو کوچنیانو او نویو ځوانانو پر روغتیا باندې د کرونا اغیزې دي. د دې وبا له امله د ښځو او کوچنیانو د روغتیا لپاره ځانګړې شوې بودیجه هم تر 10% پورې کمه شوې ده چې د دې له امله د مایندو او کوچنیانو روغتیايي حالت هم ناسم او ویجاړ او د دوی د مړینو کچه هم پورته تللې ده. زموږ همکار احمد الله ارچیوال په دې اړه راپورټ چمتو کړی. وروسته له هغه چې حکومت په نایروبي کې ګرځبندیز ولګولو ډاکټرانو ولیدل چې د هغه ښځو چې په کورونو کې کوچنیان زیږوي هغو کې د مړینو شمیرې لوړې شوي دي او دا لامل و چې ډاکټران د ښځو د ژوند د ژغورلو لپاره لاس په کار شو. د زیږون سره تړلې پیښې پورته تللې دي. په اوسط ډول موږ ته هر شپه 2 ټلیفونونه راځي. هغه څه چې په نایروبي کې روان دي هغه ان د نړۍ پر پرمختللي هیوادونو کې هم دوام لري. د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې حکومتونو د ښځو هغو کوچنیانو چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي او نوي ځوانانو روغتیا ته ځانګړې شوې بودیجې 10% د کرونا سره مبارزې ته ګرځولې. Initial estimates are projecting that we're going to see لومړنۍ اندازې ښیي چې موږ به له 15 کلونو څخه د کم عمر لرونکو کوچنیانو د نویو زیږیدلو کوچنیانو او د میندو د مړینې پر کچو ژورې اغیزې وګورو. د سوی تغذیه کوچنیانو او هغو کوچنیانو چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي او د هغو ښځو چې روغتیايي خدماتو ته لاسرسي کې ستونزې لري د هغوی شمیرې هم تر خطرناک بریده لوړې شوي دي. خواوشا 400 میلیونه کوچنیان له دې عمله چې د ښوونځیو لخوا ورته ورکول کیدونکې غذا نه ورکول کیږي له لږې سره مخ دي او 14 میلیونه کوچنیان بې واکسینه پاتې دي. ځینې کورنۍ د واکسین کولو په خاطر خپل کوچنیان روغتونونو ته له وړلو څخه ویریږي او ځینې هیوادونو کې د واکسینونو کمبود دی. The risk of a new د ګوزن شری او د نورو ټولو ساري ناروغیو نوې او بیا را پیدا کیدونکې پیښې حقیقي دي او د دې لپاره باید موږ چمتو اوسو. د راپور موندنې ښیي چې په ټوله نړۍ کې ښځې او نجونې د تاوتریخوالي د لوړې کچې زیاتې امیدوارۍ کمو خدماتو سره مخ دي او د پخوا په پرتله زیاتې ښځې د کوچنیانو د زیږون سره تړلې پیچلتیاو له امله مړې کیږي. ډاکټر علي پولي وړاندوینه کوي چې که واکسین یې جوړ شول د کرونا وبا به له منځه لاړه شي. هغه وایي چې وبا به بېوزله هیوادونه په ناوړه توګه اغیزمن کړي. نوموړی پر بډایه هیوادونو غږ کوي چې د بېوزله هیوادونو سره د دوی د روغتیايي سیستمونو په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. احمد الله ارچیوال، آشنا تلویزیون، واشنگټن. تر ټولو مهم دا چې اول یا خو خپل لاسونه په اوبو او صابون پرېمنځئ او یا یې هم په ضد عفوني مایع باندې پاک کړئ. دا ځکه چې په اوبو او صابون د لاسونو پرېمنځل او یا یې په ضد عفوني مایعاتو پاکول هغه ټول ویروسونه مړه کوي چې ښایي لاسونه مو پرې ککړ شوي وي. لږ تر لږه 6 فوټه یا 1 متر واټن له هر چا نه چې ټوخیږي او یا پرنجیږي لرې اوسئ. کله که یو کس ټوخیږي یا پرنجیږي هغوی د خپلې خولې او پزې نه ځینې وخت ځینې څاڅکي شیندي او کېدلی شي چې تاسو که ورته نږدې اوسئ دغه څاڅکي تنفس کړئ. مننه
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. په خبرونه کې نور په زړه پورې مطالب هم لرو، نو موږ سره مل واوسئ. افغان حکومت وایي چې د میناتورۍ او د نستعلیق خط هنرونه د افغانستان فرهنګي میراثونه دي او د ملګرو ملتونو د تعلیمي، کلتوري او فرهنګي سازمان یونسکو څخه یې غوښتي چې دا میراثونه د افغانستان د کلتوري ملکیت په توګه د افغانانو په نوم ثبت کړي. افغان حکومت دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې له دې وړاندې د ایران او ترکیې هیوادونو هم د ملګرو ملتونو په تعلیمي، کلتوري او فرهنګي سازمان یونسکو کې په خپل نوم د یادو فرهنګي میراثونو د ثبتولو وړاندیز کړی دی. خاستگاه این دو هنر فاخر هرات است. د دې هنر د پاسېدو اصلي ځای هرات دی او دغه جغرافیه ده. که د دې هنر د مالکیت او وصلیت ادعا شتون ولري نو د زرګونو قانوني دلایلو په اساس د دواړو هنرونو اصلي مالکین موږ یو. قدرمنو لیدونکو، تیره ورځ په هرات ولایت کې یو شمیر فرهنګیانو او هنرمندانو د ترکیې او ایران د دغه اقدام په وړاندې هم اعتراض وکړ او ویل چې یوې جغرافیې پورې د میناتورۍ او نستعلیق خط هنرونو تړل به د دغه هنرونو پر ودې او پراختیا پورې هم منفي اغیز وکړي. او ترڅنګ د خوست اوسیدونکو او د پوهنتون محصل ریاض د تیر یو نیم کال راهیسې د ښار د دې پلازې په یوه کوچني اپارتمان کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي او د میاشتې 4000 افغانۍ کرایه ورکوي. د ریاض په وینا له دې کبله چې په دا او نورو پلازو کې اسانتیاوې نسبي ښې دي، پوهنتون او نورو چارو ته په خپل وخت رسیدنه وکړی شي، د ښار دننه یې له خپلې کورنۍ سره استوګنه غوره وبلله. چې کچیرته په د ځمکې په مخ د منځکې په مخ ته یو کور پیدا کوي نو هغه د خلکو نه په اډوانس کې پیسې غواړي چې هغه مون خلکو ته لږ مشکل پریوزي او په اډوانس کې پیسې دی نشي پیدا کوله چې دا خبره په مارکیټو کې براکستو او دا په مارکیټو کې هیڅ کله نشته په اډوانس کې تونه پیسې وخلي. په دې وروستیو کې په دا ډول څوپړیزو ودانیو کې د کورنیو د اوسېدو فرهنګ مخ پر ودې دی. لسګونه ودانۍ چې په شاوخوا تیرو 18 کلونو کې جوړې شوي سلګونو کورنیو ته پکې د اوسېدو زمینه مساعده شوې. امان پاک یوال یو بل هغه ده چې د خوست ښار په ختیځه څنډه کې له خپلې مېرمنې سره اپارتمان کرایه کړی. امان زیاتوي نسبت یو پوړیزو کرایي کورونو ته دا ځای امن او خوندي دی. مونږ چې کله کلي کې ژوند کوو نو زه هلته زما ماشومان یوازې وو نو طبعا زه به دلته دوی بالې ته اندېښنه به مې ډېره وه. اوس چې کله دلته ژوند کوم نو راحت یم ځکه نوکري یم یا مطلب بل چېرته عملیاتو کې مصروف یم نو زما دا سوچ نه وي چې زما په کور کې مطلب نارینه یا سرپرست نشته زه د ماشومانو د ویرې احساس وکړم. د معلوماتو له مخې په دا ډول ودانیو کې زیاتره نارینه او ښځینه اوسیدونکي په حکومتي ادارو، روغتیایي مرکزونو او مؤسسو کې دندې لري او یو شمېر هغه محصلین دي چې له خپلو کورنیو سره میشت دي. باور دا ده چې تر ډیره بریده د کورنۍ د طبیعت له پاکې هوا او ارامتیا نه ډېرې نه دي برخمنې، خو ښاروالي وایي چې پر نورو ښېګڼو سربیره پر ښاروالۍ د خدماتو د بوج په کمولو او د ښاري کلتور په وده کې مرسته کوي. مثلا دوی د ښار ګڼه ګوڼه کې خپل کثافات چې اچوي باید سړک په سر واج نه چوي، یو کثافات دانۍ ته یوسي. د دې ترڅنګ مسؤلیت پذیره دوی روږدي کیږي او د دې ترڅنګ دغه هم زده کوي چې دغه ښار زما ده، یعنې زما ملکیت دی او زه څه ډول د عامه ځایونو او د دې ترڅنګ د خپلو درنو ښاریانو سره په کوم ډول چلند ترسره کړم. خوست ښار د افغانستان د هغو ښارونو له ډلې یو بلل کیږي چې پر نورې پراختیا او پرمختیا سربیره د لوړ پوړیزو ودانیو شمېر پکې په چټکۍ سره مخ پر ډېرېدو دی. ابراهیم رحیمي، امریکا غږ، آشنا تلویزیون. سلام به شما.
قدرمنو لیدونکو تاسو څو شیبې د مخه د خوست په ښار کې په لوړ پوړیزو ودانیو کې د کورنیو د اوسېدو د نوي فرهنګ په اړه زموږ یو رپورټ ولید چې زموږ همکار ابراهیم رحیمي تاسو ته برابر کړی و. په افغانستان کې د پرمختیایي پروژو په تړاو به دغه ډول رپورټونه موږ بیا هم تاسو ته وړاندې کوو چې هیله ده ویې ګورئ، خو د اوس لپاره زموږ خپرونه پای ته ورسېده. الله مو مل.